نبوي سیرت د رحیق المختوم پښتو ژباړه. ابو طالب ته د قریشو جرګه. ابن اسحاق وایي د قریشو ځینې مشران ابو طالب ته ورغلل او داسې ورته وویل: ابو طالبه، ستا وراره زموږ خدایانو ته د بدو نسبت کوي، زموږ دین باطل ګڼي، زموږ پلرونه بېلارې او ګمراهان بولي، موږ ته بېعقلان او احمقان وایي. نو یا یې له دې کار نه واړوه او یا ته له منځه لرې شه چې موږ ورسره پوه شو او خپل حساب ورسره تصفیه کړو. پوهېږو ته هم زموږ په شان اختلاف ورسره لري، نو پرېږده چې ورنه بېغمه دې کړو. ابو طالب په ډېره ښه او نرمه لهجه هغوی ته ځواب ورکړ او رخصت یې کړل. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل دعوت جاری وساته او د الهي دین د قیام او حاکمیت لپاره یې نه ستړېدونکې هلې ځلې کولې. د حج په موسم کې د دعوت د مخنیوي په خاطر د قریشو مشورتي غونډه. د ښکاره بلنې له پیل نه یوازې څو میاشتې تېرې شوې وې چې د حج وخت رانږدې شو. قریش متوجه شول چې په دې وخت کې د مختلفو ځایونو خلک راځي، نو په کار ده چې داسې یو تدبیر ونیول شي او داسې یوه خبره سره جوړه شي چې عربان ور باندې قانع کړی شو، تر څو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبره ونه مني او دعوت یې اغیزه ور باندې ونه کړی شي. نو همدا و چې ټول ولید بن مغیره ته ورغلل تر څو په دې هکله مشوره ورسره وکړي. ولید ورته وویل: په کار ده په دې هکله یوه خبره جوړه کړو، داسې ونه شي چې یو به یو څه وایي او بل به بل څه، ځکه دا په خپله یو د بل د خبرې اثر کموي او ارزښت یې له منځه وړي. دوی ورته وویل: ته ووایه چې څه باید ووایو. ولید وویل: نه، لومړی تاسې خپل نظرونه څرګند کړئ، زه به یې واورم. دوی وویل: داسې به ووایو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم کاهن دی. ولید وویل: نه، والله که هغه کاهن وي، کاهنان خو موږ لیدلي، هغوی داسې نه وي. د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبرې د کاهنانو له خبرو سره نه په سجع او قافیه او نه زمزمه په هیڅ شي کې هم ورته والی نه لري. قریشو وویل: وایو به چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم شاعر دی. ولید وویل: نه، هغه شاعر هم نه دی. موږ په شعر پوهیږو، د شعر ټول ډولونه رجز، حجز، قریز، مضبوط او مثبوت راته معلوم دي. د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اقوال او خبري شعر نه دی. بیا دوی ویل: نو وایو به چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ساحر دی. ولید وویل: ساحر هم نه دی، ساحران مو لیدلي، هغوی داسې نه وي. دوی ورته وویل: اوس نو ته ووایه چې څه ووایو. ولید وویل: قسم په الله جل جلاله، د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبرې ډېرې خوږې دي، ریښې یې ډېرې ټینګې، اصل یې مضبوط او څانګې یې میوهدارې دي. تاسې چې په هکله هر څه وایي خلک یې نه مني، خو زما په نظر تر ټولو مناسبه دا ده چې وویل شي هغه جادوګر دی. داسې څه یې راوړي دي چې د هغه په واسطه د پلار او زوی، ورونو، میړه او ښځې، قوم او قبیلې ترمنځ بیلتون راولي، یو له بل سره یې اړیکې شلوي. بالاخره ټول په همدې خبره سره متفق شول او مجلس یې پای ته ورسید. ځینې نور روایتونه وایي کله چې ولید د قریشو ټولې خبرې او نظریې رد کړې، نو دوی ورته وویل: اوس ته خپل صحیح او بې داغه نظر راته څرګند کړه، ووایه ستا رایه څه ده. ولید وویل: اجازه راکړئ چې په دې هکله څه سوچ او فکر وکړم. له ډېر سوچ او فکر وروسته یې دوی ته خپل مخکې ذکر شوی نظر وړاندې کړ چې د ټولو صلاح ورباندې راغله. الله تعالی د ولید په هکله د مدثر په صورت کې 14 آیتونه نازل کړي دي او دا مبارک آیتونه د نوموړې خبرې په هکله د ولید د فکر او سوچ کولو حالت ته هم اشاره کوي. فرمایي: ترجمه: بېشکه هغه فکر وکړ چې څنګه تان وکړم په قرآن کې او اندازه یې وکړه په خپل زړه کې، یعنی کار د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژلی شو، ملعون کړی شو، څرنګه یې اندازه کړه، بیا دې ووژلی شي، ملعون دې کړی شي، څرنګه اندازه یې وکړه په تان د قرآن او محمد کې، بیا یې وکتل محمد یا قرآن ته، بیا یې مخ تریو کړ او تنده یې غوټه کړ لکه راحته، بیا یې شا واړوله له محمد او غاړه یې وغړوله له اسلامیته. نو ویې ویل: مګر خو سحر دی چې نقل کاوه شي له نورو ساحرانو نه دی دا قرآن، مګر خو خبره د بشر یا بني آدم ده. د قریشو په همدې خبره صلاح راغله او کله چې د حج وخت را ورسید نو قریشو به د مکې ټولې لارې ونیولې. هر څوک به چې راتلل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په هکله به یې هماغه مخکې جوړې شوې خبرې ورته کولې
او کوښښ به یې کاوه د خلکو توجه له محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه بلې خواته واړوي. د دې باطلې وظیفې په سرته رسولو کې ابولهب تر ټولو مخکې و. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به د حج په دوران کې حاجیان په خپلو ځایونو او مینو لکه عکاظ، مجنه او ذیلمجاز کې د الله تعالی لوري ته رابلل. هلته به یې تشریف وړو او هغوی ته به یې د اسلام دعوت ورکاوه. ابولهب به ورپسې و او خلکو ته به یې ویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبره ونه منئ، دا یو دروغجن او له خپل دین نه اوښتی شخص دی. د دې هلو ځلو نتیجه دا شوه چې عربو د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت خبر له ځان سره خپلو ځایونو ته یووړ او په دې ترتیب سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوم او د دعوت خبر په ټولو عربو کې خور شو. له اسلامي دعوت سره د مقابلې بیلابیل شکلونه. کله چې قریشو ولیدل محمد صلی الله علیه و آله وسلم په هیڅ ډول خپله لاره او بلنه نه پرېږدي، نو یو ځل یې بیا سوچ وکړ او د اسلامي دعوت د له منځه وړلو په خاطر یې لاندنۍ هلې ځلې او توطیې په کار واچولې. لومړی تکذیب، ملنډې، خنداګانې، استهزا او مسخرې. قریشو غوښتل په دې ډول سره او له دې لارې نه د مسلمانانو روحیات کمزوري، ارادي یې ماتې او د ذلت او سپکاوي معامله ورسره وکړي. نو همدا و چې په رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پورې ډول ډول تورونه او تهمتونه وتړل. د هغه جناب صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې یې ډېره بېادبي او ګستاخي کوله. کله به یې لیونی باله. قرآن کریم فرمایي ژباړه او ویلې دغو کفارو محمد ته هغه سړبه چې نازل کړی شوی دی پر هغه باندې ذکر یعنی قرآن یا پند، بېشکه ته خامخا لیونی یې. کله به یې د سحر او دروغو نسبت ورته کاوه. الله تعالی فرمایي ژباړه او تعجب کوي کفار له دې نه چې راغلی دی دوی ته نبي یا ویرونکی له دوی نه او وایي دا کافران چې دغه ویرونکی نبي ساحر کوډګر دی، دروغجن دی. د قریشو کفارو به رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته په ډیره بده سترګه کتل. له حد نه زیاته کینه او عداوت یې ورسره درلود. تل به په دې هڅه کې و چې په سترګو کې یې وخوري. الله تعالی داسې خبر راکوي ژباړه او بېشکه نږدې و هغه کسان چې کافران شوي دي خامخا وبخو یوي تا وبه دې غورځوي پر ځمکه په خپلو سترګو سره هر کله چې واوري د دوی قرآن ستا له ژبې او وایي دوی د کینې له مخې بېشکه دغه محمد لیونی دی. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم به چې کله له خپلو اصحابو رضی الله تعالی عنهم سره ناست و، قریشو به له استهزا نه په ډکې لهجې سره ویل وګورئ دا د ده ملګري دي. د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ذات، شخصیت او هدایاتو په خلاف د بې اساسه شکوکو او شبهاتو راولاړول او د هغه په خلاف دروغ او دومره زیات پروپاګند په کار اچول چې عوام خلک هیڅ د دې فرصت ونه مومي چې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت او رسالت په هکله غور، تفکر او تامل وکړي. مشرکانو چې د قرآن کریم په هکله څه عقیده درلوده، الله تعالی هغه داسې بیانوي ژباړه او وایي کفار دا کیسې دي د ړومبنیو خلکو چې لیکلي دي محمد پر لیکونکو، پس هغه لوستل کیږي په د سهار او ماښام. د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په هکله به یې د اعتراض په توګه دا هم ویل او وایي کفار چې څه دی دغه رسول ته چې خوري طعام او ګرځي په بازارونو کې لکه نور خلک د پاره د طلب د معاش. قرآن کریم ځای ځای د مشرکینو دې ډول پروپاګند، ناروا تبلیغاتو او له دښمنۍ نه ډک او بې اساسه انتقاداتو ته اشاره کړي او د هغې ځواب یې ویلی دی. دریم د پخوانیو کیسو په بیان سره د قرآن کریم مقابله او په همدې کیسو سره له قرآن کریم نه د خلکو لرې ساتل. ویل کېږي چې نضار بن حارث یو ځل قریشو ته وویل ای قریشو، قسم په خدای چې تاسې له یوې داسې پیښې سره مخامخ شوي یاستئ چې تر اوسه پورې مو هیڅ بندوبست نه دی کړی. محمد صلی الله علیه و آله وسلم یو داسې ځوان و چې ستاسې په منځ کې تر ټولو زیات منل شوی، رښتینی او امین شخصیت و، تر څو په سر کې سپین ولګېدل او دا نوی دین یې درته راوړ. نو بیا تاسې ساحر وباله، خو قسم په الله هغه ساحر نه دی. ساحران خو موږ لیدلي هغوی داسې نه وي. دا مو وویل چې هغه کاهن دی، قسم په خدای هغه کاهن هم نه دی.
ومو ویل چې شاعر دی، قسم په الله شاعر هم نه دی. شعر او د شعر ډولونه خو موږ پیژنو، هغه داسې نه وي. دا مو ویل چې هغه لیونی دی، خو قسم په الله هغه لیونی هم نه دی. ای قریشو بیدار شئ، متوجه شئ، تاسې له یوې ډېرې لویې پیښې سره مخ شوي یاستئ. وروسته نضر بن حارث هیرت ته لاړ او هلته یې د فارس د پاچایانو لکه رستم او اسفندیار کیسې او نکلونه زده کړل او بیرته راغی. او کله به چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په کوم مجلس کې واز او تبلیغ کاوه، خلک به یې له الهي عذاب نه ویرول. نودر به ورپسې ورته او ویل به یې قسم په خدای محمد صلی الله علیه و آله وسلم له ما نه ښې او غوره خبرې نشي کولی. او شروع به یې وکړه، خلکو ته به یې د رستم او اسفندیار کیسې اورولې، بیا به یې ویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبرې زما له خبرو نه په څه غوره او ښې دي. له ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه په یو روایت کې را نقل شوي چې نضر بن حارث یو شمیر ډمې په بیه اخیستې وې. کله به چې خبر شو چې فلانی سړي د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خواته میلان پیدا کړی دی، نو یوه ډمه به یې ورپسې کړه. ډمې به نوموړي سړي ته خوراک او څښاک برابراوه، خدمت به یې کاوه او سندرې به یې ورته ویلې، تر څو یې له اسلام سره د نوموړي اړیکې وشلولې. الله تعالی په دې هکله فرمایي: ژباړه ځینې خلک داسې هم دي چې بېهوده او لهوه خبرې اخلي تر څو د الله له لارې نه خلک ورباندې بېلارې کړي. څلورم، توطیې. قریشو د سازش او توطیې لاره هم نیولې وه. غوښتل یې د یوې سودابازۍ په نتیجه کې اسلام او جاهلیت سره ګډ کړي. پیشنهاد یې وکړ چې له څه نه به موږ تیر شو او له یو څه نه د محمد صلی الله علیه وسلم تیر شي. قرآن کریم دې ته اشاره کوي او فرمایي: ژباړه خوښوي دوی چې که ته نرمي کوې، یعنی له دوی سره، نو دوی به هم نرمي کوي له تا سره. د ابن جریر او طبرانی یو روایت دی چې وایي مشرکینو رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته وړاندیز وکړ چې یو کال ته زموږ د خدایانو عبادت وکړه او یو کال به موږ ستا د خدایانو عبادت وکړو. خو د عبد بن حمید روایت وایي چې هغوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل که ته زموږ خدایان ومنې نو موږ به ستا د رب عبادت وکړو. ابن اسحاق وایي یو ځل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له بیت الله شریف نه طواف کاوه چې د قریشو مشران لکه الاسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزا، ولید بن مغیره او امیه بن خلف او عاص بن واصل السهمدي ورته راغلل او ورته وویل راځه ته زموږ د خدایانو عبادت کوه او موږ به ستا د خدای عبادت کوو. په دې ډول به عبادت سره شریک کړو. که چیرته ستا معبود زموږ له معبودانو نه غوره وي نو موږ به هم څه فایده کړې وي، او که زموږ معبودان ستا له معبود نه غوره وي نو بیا به تا هم ګټه کړې وي. د دوی دا پیشنهاد الله تعالی رد کړ او دا سورت یې را نازل کړ: قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. ژباړه ووایه ای محمده چې ای کافرانو نه کوم زه عبادت د هغه شي چې تاسې عبادت کوئ. په دې ترتیب سره الله تعالی د دوی دا سازش هم له خاورو سره خاورې کړ او په ډاګه سره یې اعلان وکړ چې د مشرکینو لاره له اسلام نه بیله او جدا ده. په دې هکله د روایتونو له اختلاف نه دا څرګندیږي چې کیدای شي مشرکینو څو ځله د دې سازش هڅې کړې وي. پر مسلمانانو باندې ظلمونه. د نبوت څلورم کال په لومړیو کې قریشو د اسلامي دعوت د مخنیوي په خاطر پورته یادې شوي لارې چارې یوه په بله پسې په کار واچولې. څو میاشتې همداسې تېرې شوې، خو کله چې پوه شول چې نور دا هلې ځلې ناکامې دي او نشي کولی په دې سره د اسلامي دعوت مخه ونیسي، نو یو ځل بیا سره راغونډ شول او یو 25 کسیزه کمیټه یې جوړه کړه. مشر یې ابولهب و. د کمیټې غړو له ډېر غور او بحث وروسته فیصله وکړه چې نور باید د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او اصحابو رضی الله تعالی عنهم په خلاف له زور زیاتی، وحشت او تیری نه کار واخیستل شي. هغوی دا فیصله وکړه او د فیصلې د پلي کولو لپاره یې مټې راونغښتلې. مشرکینو په اسانۍ سره کولی شوی په اصحابو رضی الله تعالی عنهم خصوصا په بېوسه کسانو سره ډول ډول ظلم او زیاتی وکړي، خو د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په حق له هر چا دا جرأت نشو کولی، ځکه هغه د داسې عظیم شخصیت درلودونکی و چې له دوستانو وړاندې دښمنانو ورته د قدر او احترام په سترګه کتل
او د هغه په وړاندې یوازې هغو کسانو بې ادبي او ګستاخي کولی شوی چې له عقل او حیا به بالکل خلاص و. او د دې ترڅنګ محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ابو طالب غوندې مهم سړي له تایید او ملاتړ نه هم برخمن و. هغه ابو طالب چې د مکې سردار او د خلکو په منځ کې د قدر او منزلت خاوند و. چا دا جرأت نشو کولی چې هغه کم وشمیري، تړون یې مات کړي او د کورنۍ پر غړو یې تجاوز وکړي. دې وضع قریش څه اندېښمن کړي وو او جرأت یې ورنه سلب کړی و. خو کله چې د هغوی زعامت او د دین په نامه ترلاسه شوې مشري د نوي اسلامي دعوت تر تهدید لاندې راغله، نور نو لکه لیونیان راپورته شول او د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خلاف یې هم ظلمونه او تیری شروع کړل. په دې کار کې ابو لهب له هر چا نه وړاندې و.